خارزو موږ ستا په دې کې موږ دا ډایمنشن او دا شیو انکر اډیټینګ دا ټول ویلیو موږ سره راځي ډراپ شیډو سره راځي موږ سره ډراپ شیډو مثال په تور ما واغستل یو ډیزاین می واغستل داسي صحیح ده دا ډیزاین ما سپرلو وانه غستلو داسي صحیح ده دا ډیزاین می واغستل او دې ته موږ شی ورکو کلر می ولا ورکو مثال یا دلته لازم یو ټیکس پکې اخلم صرف پکې اخلم لکه ځلیکم چې دا می ولیکلو صحیح ده دا سټیکس می ولیکلو پکې صحیح ده داسي شیفټ F3 واخا دا سکا اپر کیس ته ټول واړه وداسي یو ډیزاین تاسو کړلو جوړ دې کوم مثال زبل تراشم او دا به واخلم داسي اوکې خدا به ولم اوکې به کوم دا وسکما انټرسټیک به کوم دا وسکما دلته براش دا به کلیک پدیو کوم دا به اوکې کوم دا وسکم انټرسټیک اوکې کا دا ډیلیټ کوم اته نه ها یبه کې تاسو کوم دلته براش تاسو دا فرنٹ ماینس بیک به دلته بس کوم دي ته مثال په تور دا کلر ورکم داسي صحیح ده دلته زرا اعظم دا اسلامیک څه کومه دا غزي کې لیکم څه شی کومه دا غزي کې راوړم دا ځانته داسي دا ما څه کړلو بولډ می کو دې ته می څو کړل یو کلر می ولا ورکو څنګه سور کلر او دې ته څو کړل تاسو پر سپین کلر دی داسي مثال په تور بارډر دی ولا څه کړلو ور دی کول ورته ها داسي او سپین بارډر دی ورکو تاسو واجی دي شاته حلقہ شیراشي ډراپ شیډو راشي شیراشي سوري دا ډراپ شیډو تاسو کولای شئ راوستي شئ د هر طرف نه ها ته چې دا ډراپ شیډو راشي وګوره دې شاته یو ډراپ شیډو راځي کنه دا ډراپ شیډو تاسو کولای شئ راوستلی شئ نو تاسو ډراپ شیډو داسې مغستلی شئ داسې واخلئ ورته داسې یو ډراپ شیډو واخلئ همدغه ډراپ شیډو تاسو تلاشي ډراپ شیډو ډراپ شیډو تاسو حلقه راوړئ تیز راوړئ تیز نه زیاته کوي او که تاسو دا ډراپ شیډو زیاته راوړم یا حلقه راوړم نو تاسو به څه وکئ په دې باندې کلیک وکړئ ګوره ډراپ شیډو حلقه شوله څه شوله حلقه شوله داسې ګورئ ولا صحیح ده که نه موږ سره یو ډیزاین موجود و که تا کتلی و که نه موږ سره څه دی یو ډیزاین موجود و په هغه کې څه استعمال شوي دي هغه تا چې بالکل داسې ګډوډ راغلی دي صحیح ده نو هغې کې موږ سره استعمال د څه شي شوی دی موږ سره دغه ډیزاین دی ښه دا ډیزاین دی موږ سره موجود دا ډیزاین موجود دی که نه تاسو وایئ چې دې کې داسې شی موجود دی د دې شاته ډراپ شیډو شوې ده څه شی شوې ده شاله ډراپ شیډو راغلی ده ښه یو ابجیکټ داسې راغلی دی خو شاته څه شی راغلی دی داسې ډراپ شیډو راغلی دا څنګه شوی ګورئ ولا ښه ډراپ شیډو کې کار دله وکړم صحیح ده لکه مثال په تور ما واغستلو داسې وامې غستلو که نه او دې کې ما څه وکړله بلیک کلر مې اغستې څه مې اغستې دي بلیک کلر مې داسې اغستې مثال او دې کې ما څه وکړل داسې یو ریکټینګل مې داسې ډرا کړو صحیح شوله لاړم څه ته ابجیکټ دغې ټول ته لاړلم او دلته دا پوینټ ما څه کړلو کې مې خوستلو او بل پوینټ مې چېرته کېښوستلو په دیزي کې مې کېښوستو او دا پوینټ ضرورت شته نشته دا به څه کړم ډیلیټ پې کړم یو پوینټ ما دلته کېښوستلو صحیح ده بل پوینټ په زه څه کړم مثال په طور زه بل ته راشم دې نه به کاپي واخلم بل مې دلته راوستلو دلته مې کېښودو صحیح ده د دې نه کاپي اخلم دلته زه راځم یو پوینټ څه کوم دیزي کې کېږدم دا به زه لږ څه کوم سکیپ پې کړم څه به کوم سکیپ پې کړم داسې مې کړلو که نه دلته به زه راشم یو پوینټ مې څه کړلو دیزي کې مې کېښوستو یو پوینټ مې دلته کېښوستو کې مې خوستو که نه دلته به زه راشم د دې نه به څه واخلم سکیپ سره به دې کاپي والم بس خبره ختمه شوله موږ سره صحیح ده دلته به زه راشم او دا ټول به راوالم دې خوا به یې کېدم داسې صحیح ده که نه دلته به زه راشم دې ته به څنګه کلر ورکړم بلیک کلر ورمې کو که نه خو دا به شفټ پیج ډاون کړم د ټولو لاندې به شي موږ سره صحیح ده او دې ته کوم کلر ورکول شوی زه به دا انتخاب داسې والم اول صحیح ده داسې دا کلر به ورکړم او دا به د ټولو څه کړم شفټ پیج اپ پای کما سبې کما پیج اپ پای کما ها مثال په تور ما داسې ډیزاین سکړلو کریټ وکړلو ګورای والا ها داسې هغه څه مې دی کنه داسې دا یو آبجیکټ دی صحیح ده دا بس کم دا وس راوند کیږي موږ سره څه کیږي موږ سره کنورټ ټو کرف ته واړو دا باید دلته لګرای شي صحیح ده کنه دې ته کومه څه کلر ورکول شوی دی داسې کلر دا به څه کم دی تبا داسې کلر دا ورکم څنګه کلر به ورکم دا گرین کلر به داسې ورکم صحیح ده
دا گرین کلر بس آی ډراپ ټول سره کما روچت کما دا سره روچت شو آی ډراپ ټول سره مثال پتو زیدی تور کوم یا دلته زور کوم پیدا دیتم کلر ور کوم دیتم کلر ور کوم دیتم کلر سکوما ور کوم دا سه دا بتاو سکای رائټ کلیک پس کای بارډر به سکای لری به کې اوس ته بارډر ملری کوي ها به تاسو سره شی درکې مساله درکې تاسو والا شی ډراپ شیډو تا دا ډراپ شیډو لاندې سره اخته کا شیشه شولا ډراپ شیډو بس کای لاندې به سره اخته کوي ګوره ډراپ شیډو څنګه راځي دلته راځي صحیح ده دا ابجیکټ د دې لاندې کې کنټرول پیج ډاون کې صحیح کا کنټرول پیج ډاون کې صحیح ده د دې نشاته بل ابجیکټ مو سره دا یو دی دې ډراپ شیډو بتاو څنګه راوړی دې ډراپ شیډو بتاسو دا سره راوړی صحیح ده کنه دا سره راوستلو کنه په دې شاته چې کوم ابجیکټ کنټرول پیج ډاون کې صحیح کا پیج ډاون کې راشه دغه ته لري کا رائټ کلیک سره ورته سره دغه سي ډراپ شیډو باندې جوړ شوی دی چې شوی دی او ډراپ شیډو به په پروجیکټ کې کار کو خیال دی دا کټ دا چې راځي نو دا په ټول باندې ډراپ شیډو راځي تاسو یو ټیکس ته ډراپ شیډو ورکول غواړئ لکه ځلې کوم چې ویلکم داسې وملي غلو داسې ګوره والا ها تاسو کوی چې تا کې موږ سره ډراپ شیډو موجود دی او تاسو بل تراشي دي ته یو کلر ورکړئ داسې صحیح ده او دې تم څو کړل سپین کلر بارډر هم داسې ورکول ها سمواله ورکړل سپین بارډر هم ورکول او دا بارډر څنګه تا ورکو سپین کلر کې دی ورکو کنه اوس خدا نه ښکاری دا موږ سره په سخ ښکاری په ډراپ شیډو بختاری نو ډراپ شیډو ولا ورکړه دا سپین بارډر په داسې تاسو سره ښکاری سپین بارډر په دې سپین ایریا ښکاری نه ښکاری سپین آوټلاین ښکاری پی نه چې د دې شاته ډراپ شیډو څنګه راغی مو سره ښکار شو صحیح ده کنه زما چې دا ډراپ شیډو راته تسکا हल्काई कराता लगाते ना सही कहते ना हल्काई का तसुन तराशी ऑब्जेक्ट द ड्रॉप शेडो वर दासी सो कई ऑब्जेक्ट द ड्रॉप शेडो वर मिसाल पता और तासु दासी वागस्तलु अब दी द ड्रॉप शेडो वर कोई नो दी न ड्रॉप शेडो से कवले शई वर कवले शई दासी गोरा दा ऑब्जेक्ट मुंग सर संग रागे तासु दागा से वागस्तो बॉर्डर दिलरी को हम ड्रॉप शेडो मुंग सर रागले दा यो एरिया किस कवले शु यो डिजाइन वर कवले शु दासी पोशी पे पूरा सीधी पे खाली से हां دلته تاسو راشي دي ته ډراپ شیډو ورکې مثال په تور دي ته ډراپ شیډو ورکوما نو تاسو څه شی موجود دی ډراپ شیډو بس کوي دي ته ورکې چې شی ډراپ شیډو واغستله آوټ لاین چې شی واغستله آوټ لاین ډراپ شیډو سکرلا وای غستله ها تاسو دراشه دا ډراپ شیډو ورتا زیاته کې داسې ها خیال دي آوټ لاین شی دې مسره ډراپ شیډو واغستله داسې ها نو تاسو بسو کوي دلته وکلیک کوي او دې ته آوټ لاین زور کوم 4 مثال په تور بزور کوم شي 4 آوټ لاین باور کوم ګوره ډراپ شیډو زیاته شو کنه آوټ لاین کم رائټ کلیک کوي ډراپ شیډو باندې څنګه لري کوي تاسو په ډراپ شیډو باندې کلیک کوي رائټ او بریک ډراپ شیډو باندې او نور د آوټ لاین ډیلیټ کړ ډراپ شیډو خالی پاتې شولا شي شولا ډراپ شیډو پاتې شولا کته یو پکچر پدې کې راوستل غواړم پدې کې دا رائټ کلیک او سیګه پاور کلیپ کې دی کې وای وای چا وداسي روا دي چولا او دې د بساج سکی سایز به ولا غټ کې داسي ها سایز دې سکرولو ورتا غټ کې کولا داسي کو سایز ها سایز مونږ دومره وګوره ولا ها دومره سایز مونږ سکرولو رام وصل دا بس کم التبو کې کما تاسو دې سپین کلر ورکې داسي که هر کلر ورکول غواړئ تاسو څه کولای شئ ورکولای شئ F11 پریس کړه داسي ها او دا په دې سټایل کې ما تراوړه غاړه دې شی شوله ډراپ شیډو راغله کدی کې دا ورکول نه غواړي نو کنټرول آی کسي شي کا کنټرول آی پکچر په کې راوړو په پکچر سره ورځي ګوره والا څه شي کوي په پکچر باندې سره دا ورځول شي ورا پکچر ته په کې راوځو داسي په دې پکچر باندې ډراپ شیډو راځي سبا راځي ड्रॉप शेडो बराजी मा पे किदा पिक्चर वाचो कंट्रोल आ शिप पेज डाउन का हां सही दा हां कंट्रोल पेज डाउन और बैकअप का गोरा दा ड्रॉप शेडो चरता रागली दा अलदा गोरा दे गाड़ो दे ड्रॉप शेडो कंट्रोल दलता गोरे तاسو سره کنه تکل په رائټ کلیک کوو فینیش ایډیټینګ دسیم کولې شو او چې کله په خالی ځای ودرې کو کلیک کو بس पिक्चर से شو ختم شو موږ سره په ډراپ شیډو پوه شولې په دې ډراپ شیډو کې موږ سره خپل کلرز موجود شته څه شی دې موږ سره خپل کلر موجود شته موږ سره او دې ډراپ شیډو کلر څنګه دی هر دې کنه تاسو سره تاسو ګورئ د ډراپ شیډو ورکول کور کړی دا موږ ها ابا ټیکس ته لاړ شو
داسي تاسو ګورئ دې ډراپ شیډو کلر موږ سره څنګه دی داسې کلر کې د موږ سره ډراپ شیډو صحیح ده نو تاسو بل تراشه په ډراپ شیډو باندې کلیک وکړئ او کلر یې چینج کړئ څنګه کلر ورکول غواړئ تاسو بل تراشه او کلر دا ورکړئ بل داسې کلر به ول زور کم صحیح ده چې کوم کلر ورته ورکول غواړئ تاسو بس کولې د دې نم کلر ورکولې شو موږ ها زه تاسو کوم چې داسې زیړ کلر دی راځي صحیح ده ورسېدې پی او دې د سکن کلر ورکوم داسې کلر ورکوم دې ابجیکټ شاته سکوم یو دغه چوم داسې گرین کلر ورکوم داسې بلو کلر صحیح ده نو تاسو سره څنګه ابجیکټ شیډو مرکړي ګور ما سره راغلی د سره پدې کې صحیح ده دا موږ سره د څه کار دی موږ سره کار د څه شي دی ډراپ شیډو کاونټر موږ سره دی موجود دی چې پدې سره موږ څه کولای شو مختلف ابجیکټ موږ د یو سیز نه اغستلې شو څنګه مثال په تور ما واغستل دا ابجیکټ او دې کې زما یو ریکټنګل یو دوه نوري پکار دي تاسو بس تراشي کاونټر ته براشي پدې کې 100 دانې اغستل غواړي نو تاسو ورکولې شي 1 2 3 15 لس څومره ورکولې شي تاسو په دې خالي کلیک وکړئ داسې او سو راځي یو دانه راځي څه شي راځي یو دانه راځي کله تاسو چې ډیر ورکوم نو تاسو دلته سایز زیات کړئ سو ورکول غواړي 3 دا تاسو راشه 3 په دې اکثر موږ فريمز جوړو څه شي جوړو فريمز په جوړو ها دا کلر څنګه ورکول غواړي داسې کلر ورکوم ورته په دې کې خپل ډیزاینونه خالص موجود شته ها تاسو داسې کلر ولا ورکو شیم کو داسې ورته تاسو که زیاتوي داسې یو ډیزاین په کولې شي داسې صحیح ده داسې یو ډیزاین په کولې شي زه ته دې سټایل کې ماته واخله بهر دی راځي ما سره ابجیکټ کلر موږ سره شي کوي ناخلی فل دي دا ناخلی اوټ لاین دی راځي موږ سره دې سټایل کې کته چې دې سټایل کې نو په دې سټایل کې تاسو کولې شي هغه ستلې شي داسې ها تاسو بسو کې دا بول لګ کم کوي داسې ها شی بولا کم کوي اوټ لاین بولا کم کوي ها خالصه سبا کم کې ورته اوټ لاین بولا کم کوي ورسېږي په دې باندې ها او دې کې خپل پریسیټ موجودي دا پریسیټ ورکول غواړي کدا پریسیټ ورکول غواړي دا هر یو پریسیټ خپل موجود دی مثلا صحیح ده خو شي بي او دا د اوټ لاین کلر دی مثلا شي دی په دې کې دا فل کلر دی فل پکې کوم یو راوستل غواړي ځکه چې دا سور کلر پکې لګراواله او فل څنګه ورکې ولا زه بوله دوه کلر ورکم یو ولا دا کلر ورکا او تاسو کولای شئ دا بل کلر ورکولای شئ ابجیکټ تاسو راشو په دې کلیک وکړئ دا صحیح ده ابجیکټ څومره راوستل غواړي داسې راوستل غواړي صحیح ده حتی په لاک لګیدل ځکه دواړه سي چې لاک ختم شو بیا بس کیږي یو بجې دا تا ما پر راوند کې ویډیو صحیح ده رائټ کلیک سره ته بارډر لري ګوره یو فریم هر څه په جوړولې شو موږ په کنټرول سره دا به په پروجیکټ کې موږ کوم په پروجیکټ کې دی موږ سره څه کا دی بلند موږ سره څه کا دی مثال په تور تاسو سره دا یو ابجیکټ دی داسې چې دې موږ سره یو ابجیکټ دی او یو ابجیکټ زما په دې کې په کار دی باید دا ما سره سودانی منس کې راشي زیات شي نو تاسو په دې بلند کلیک وکړئ او دې بلند تلا شي داسې نو منس کې څومره ابجیکټ راغلي ګوره تاسو تراشه په دې کلیک وکړئ ها داسې ابجیکټ راځي کنه زه ورته نه ما سره سودانی دي لس کسان دي ما سره سو کسان دي لس یو خدا شلو من سره او په بلند ته چې کله تلاللی نو باید سودانی وسره شي راشي نو تاسو باندې تراشي که تاسو دا ابجیکټ دلته وړو کې غسې وي دومره دا بیا تاسو سره د وړو کې راځي ها دا په کوم سټایل کې راځي په دې کې ګوره د غټ نه سٹارټ کیږي وړو کې طرف ته راځي صحیح ده تاسو څومره راوستل غواړئ زیات راوستل غواړئ کنه کم زه ورته چې دا ما سره څومره راشي 2 3 دی راشي ما سره څه شي دی راشي 3 دی تراشي کله داسې ورته کتا سو یو ورقه جوړول غواړي یا کتابچه څه شي کول غواړي جوړای کوي تاسو بل راشي په دې باندې کلیک وکړئ داسې ودی کړلو داسې او یو لاین بلاندې واخلې داسې کنټرول انټر واخلاسي تاسو بل راشي په دې باندې کلیک وکړئ بلند څومره راوستل غواړي په دې بلند باندې کلیک کړئ او دې بل برند سره سکا یو ځای کړئ یو ځای دی کولاسي وګوره څومره راوستل غواړي ته کولای شي شل لس نونس ولس شپاړس پنځلس دیارلس دولس لس څومره راوستل غواړي ته ټول څه کولای شي راوستلی شي دا موږ سره د بلند کار دی یو څیز موږ زیاتولی شو کمولی شو بلې ها په دې بلند کې موږ خبرې کوو د دې کار موږ سره سره دې کار موږ سره سره دا ټول په پروجیکټ کې بیا موږ کوو صحیح ده په پروجیکټ کې دا موږ سره ټول زیات راځي بیا ها ډیسټورټ څه شی دی موږ سره ډیسټورټ یو ابجیکټ څنګه راوستل غواړي نو دغه خپل دغه موجود دی موږ سره ډیسټورټ ورول تاسو سره په دې باندې یو شکل جوړیږي او ابجیکټ موږ څه کولی شو په ډیسټورټ باندې
جوړولې شو ها. په ډیسټور کې تاسو سره دا سټایل دی موجود دی. نو کته یو آبجیکټ راوستل غواړي په دې سټایل کې برازي ګوره والا دا آبجیکټ ما راوستلو او چې کله زلار ډیسټور ته نو په دې سټایل کې راته راواله. نو ګوره په دې سټایل کې موږ اکثره یو څه اعلان جوړو یو څه لیکنه پکې کوو نو ډیسټور نه کار څه کولی شو اغستلی شو په دې کې صحیح ده. تاسو کلیک وکړئ په ډیسټور باندې ځو ته په دې سټایل کې راته راواله. نو ډیسټور ځو ته هم داسې راواله چې څومره تاوې دا به تاسو څه کېږي راځي هماغسې داسې ګوره والا ډیسټور راله داسې راواله صحیح ده. په دې اکثره موږ څه شی جوړو فرېمز جوړو څه شی به جوړو آوټ لاین شی به جوړو موږ آوټ لاین به جوړو صحیح ده. دا موږ آوټ لاین څنګه جوړولې شو دې نه یو کاپي څخه داسې واخله صحیح ده. او دا بس کوم د دې نه به ډبل کاپي داسې واخله مو مې غستله او په دې کې به زه ورته چې آبجیکټ ما ته راوله داسې صحیح ده. دا آبجیکټ څنګه راوستل غواړي زه مثال په تور دا آبجیکټ راوړم رائټ کلیک کاپي مې دغه مې لرې کړلو دلته بس کم دا وړوکی به کم دومره اوس ګوره والا دومره ما راوستلو څه مې وکړلو دومره مې راوستلو صحیح ده. دلته بس زه وکړم دې نه به یو کاپي داسې واخلم ما مې غوښتله کنټرول آر ریپیټ کړئ داسې ریپیټ شوله که نه ګوره والا مختلف فرېمز مختلف آبجیکټ پې موږ څه کولی شو دا اغستلی شو ها. دا بارډر پې ما څه کړلو جوړ مې کړو دې نه به څه واخلم زه یو کاپي به ترې داسې واخلم ما مې غوښتله که نه داسې ګوره والا داسې نو دا په څه کې واخلې یو ریکټینګل کې به داسې واخلې واجه غوښتله ریکټینګل کې او دې کې څه وکړه ریکټینګل یو د دې منځ کې یو سینټر کې بل واخله داسې ها. څه سره به اخلو موږ شیپ سره څه سره به اخلو شیپ سره به اخلو ها. یو دومره ما واخلو دا شیپ سره تر دې پورې څه کا غټ راواله داسې دومره داسې مثال ها. او په دې کې څه کوم دا کلر ورکوم دې ته کوم کلر ورکې دا وزن سپین کلر داسې ورکوم آبجیکټ په څه کم دی نه لرې به کم دی نه ما آبجیکټ څه کمه لرې به کم او دا به د دې لاندې کم نو شفټ پیج ډاون یې که صحیح کا شفټ پیج ډاون یې پکې دا زیړ کلر ورکوم لږ هلکه دی به تر راشي نو سپین پکې څه که لږه میکس کا پکې داسې ښه سپین کلر خیال دی مختلف ډیزاینونه پکې کوم موږ په پروجیکټ کې به دا کړو صحیح ده. ټول څیزونه موږ سره اکثره په پروجیکټ کې روان دي. انولپ لکه ما سره مثال په تور څنګه آبجیکټ داسې یو دی ما سره صحیح ده. او دا ما څه کړی مثال شیپ ته راغلی مو دا ما څه کړی دی راوند کړی مې څه مې کړي دي راوند مې کړی داسې داسې مې راوستې صحیح ده یا داسې مو سره راغلی دی صحیح ده. یا ما سره یو آبجیکټ دی داسې کوږ راغلی صحیح نه دی راغلی تاسو به څه ته لاړ شئ انولپ ته څه ته به لاړ شئ انولپ ته ها. انولپ کې تاسو څه کولی شئ یو آبجیکټ هر قسمه تاسو څه کولی شئ بل سره راوستلی شئ څنګه لکه زه به دلته راشم موږ سره موجود په دې کې څه شی دی بیسک شیپ موږ سره موجود و که نه بینر او دلته زه راځم یو بینر شیپ راوړم داسې صحیح ده داسې بینر شیپ ما څه کړلو رانوستلو نو هر یو څیز سره تاسو څه کولی شئ دا به څه کومه کنټرول کې به کوم داسې کنټرول یو کنټرول کیو کنورټ ټو کرو یا به څه کې کنټرول کې به کې داسې او دا ما څه کا دا آبجیکټ ما ته لږ بر راوړه داسې او دا آبجیکټ څه کا دا هم لږ څه کا بر داسې راوړه. اکثره موږ دغسې بینر جوړو که نه داسې بینر موږ جوړ کړو دې کې موږ څه لیکنه وکړو صحیح شوله لکه زه لیکم چې اسلامیک داسې مې ولیکلو صحیح ده. دلته به زه راشم دا به څه کوم ټول کیپیټل ته واړم شفټ F3 به یې کې څه به یې کې F3 به یې کې اپر کیس مې واخیستلو داسې مې واخیستلو داسې وامې غوښتلو که نه خو دا مونږ سره داسې ګول نه دی اوس څه دی مونږ سره ګول نه دی تاسو لاړ شئ انولپ باندې کلیک وکړئ نو د دې دغه آبجیکټ په څه کم باره به یې کم داسې ښه په دې به کلیک وکړم دغه نوټ به څه کمه داسې راوړم ښه او دغه نوټ به څه کمه زه داسې راوړم پوره دې مطابق یې زه څه کوم داسې راوړم دا سټایل کې راوړم څه کوم دې سټایل کې زه راوړم داسې ګوروله په دې سټایل کې ښه ما سره یې داسې سټایل کې راشي او دا آبجیکټ به څه کومه دیز کې به راوړم او دغه نوټ به دیز نه څه کوم جیک به کوم دا موس کې مسله ده لږه کنټرول سره دا ونیسئ داسې راوړم صحیح ده او دا به آبجیکټ به زه انتخاب کوم دا دواړه نوډونه یې ها یو نوټ به څه کوم دلته به کېدم دا بل نوټ به کنټرول سره ونیسئ او باره به یې کې داسې څه به یې کې او دا نوټ به څه کومه دیز کې به راوړم
دا نوټ به لږ څه کم 12 به کم داسې ښه د دې ځینه به داسې 12 کی 12 شو کنه دلته به انتخاب د دې نوټو کې او دا نوټ به هم څه کی نه بل انتخاب شي د موس کې مسله ده لګا په دې نوټ د کلیک کو داسې ها او دلته بسو کې انتخاب به د دې نوټ واخلي او دا نوټ بل 12 کې داسې صحیح شولا او دا نوټ بس کې دلته به دا نوټ موږ انتخاب کو دا هم ځلک څه کما 12 به وي سم داسې نو آبجیکټ سره سم راوستل شي چې څنګه شیپ کې هر قسمه روټیشن د یو شیپ شوی هغه سره موږ دا ټیکس کولې شو یو شان راوستل شو صحیح ده دا موږ سره په دې کې سم موجود دی انولپ او بایبل موږ سره شیډ موږ سره به کې ایکسټروډ دی ایکسټروډ چې څومره 3D کار موږ کور ډرا کې کو دا پس کېږي موږ سره ایکسټروډ کې موږ سره موجود دی دا ها چې څومره 3D کار کو لکه شیپ کنټرول F11 ته بدلار شمه داسي او سو آبجیکټ پر اړه مدد دي نه ها لکه مثال ما دا آبجیکټ راوستلو دا یو دی ما سره ها دا یو آبجیکټ یو کسوې دا موږ ستاړو 3D ته اړو دا موږ سره پدې کې موجود څه موجود دی موږ سره موجود پدې کې ایکسټروډ دی شی دې موږ سره ایکسټروډ دا په ایکسټروډ کې مال داسې سټایل کې راولا ها دې کلر څنګه یو دی ایکسټروډ ته بلاړ شي ایکسټروډ کې موږ څنګه راوستلې شو زه ورته چې دې سټایل کې ما د سکا ایکسټروډ کې ګوره تاسو سره مختلف ایکسټروډ سټایلونه دي په کوم ایکسټروډ سټایل کې راوستل غواړي په دې کې تاسو سره دلته وشو کینه په دې کې تاسو خپل پریسیټ موجود دي ها چې شه دې موږ سره څه شو دلته تاسو سره خپل څه شی موجود دی ایکسټروډ فرام لیفت ټاپ رائټ بوټم زه ورته چې د بوټم نه مالکا زه ورته چې د ایکسټروډ د ټاپ نه ماته کا دا تاسو شی شو 3D ته وخت ګوره ولا ها چې شی موږ سره 3D ته وختلو او په دې کې موږ سره بیا خپل کلر موجود دي دا 3D بس کم د دې نه بلک کم داسي اوس خودم را شو کنه 11 زبا ولا ورکم 6 اوکې 3D موږ سره دومره شو دې موږ سره بیا خپل روټیشن دی دا 3D څنګه راوستل غواړي ها خیال دي دا موږ په 3D کې خبره کوو صحیح ده دا موږ سره اول آبجیکټ دلته وپیژنو چې د دې کار موږ سره صحیح ده دې کې زه سو کلر ورکوم یو کلر دا ورکوم او بل کلر موږ سره راځي نه آوټ لاین راځي موږ سره صحیح ده زه بل تراشم کلرونه وسو کما دوه کما زه ورته چې یو کلر ولا دا ورکړ راځي مختلف 3D آبجیکټ موږ په ایکسټروډ باندې څه کولای شو جوړولای شو خالي دا ټولز ته پیژنل چې د ایکسټروډ کار موږ سره څه دی دا موږ په پروجیکټ کې ټول ایکسټروډ څه کو 3D ته اړو هر چیز موږ 3D ته اړولای شو هغه ټیکسټ ته هغه موږ سره یو شیپ ته هر یو چیز موږ څه ته اړو 3D ته اړو صحیح یو 2D دی یو 3D ډایمنشن د هر طرف ښکاري ټیکس مختلف ټیکسونه موږ څه کو 3D ته اړو موږ صحیح ده په دې پوښولي په دې کې ایکسټروډ باندې پروشي او په دې کې تاسو سره یو نوې چیز راغلی دی بلاک شیډو د بلاک شیډو مطلب موږ سره څه دی لکه دې ته تاسو سره یو شیډو ورکړي لکه زه دې کوم چې داسې موجود دی صحیح ده کنټرول دا بس کم غټ پکم داسې صحیح ده دا ما سکرل سایز مې ولا سکړلو لګ مې ولا غټ کړو موس کې فرق راغلی دا بس کم زه دلته برا شمه داسې مې واغستو کنه او دا هر یو پارت په څنګه جدا کوم د یو بل نه ایریل بلیک کې واله کنټرول کې سره مې کو کنه زه بولم چې دا ما سکه دلته کې دا او دا ما ته سکه دغه تراوله صحیح ده دې ذکر راته کا دا مال سکه دې ذکر راوله او دا مال سوکا دلته راوله او دا راته سوکا په دې ذکر کې راځي صحیح ده دې ته کم کلر ورکې مثال په تور ما دا کلر ورکو دې ته کم کلر ورکې دا کلر ورکا دې ته کم کلر ورکې دا کلر ورکا دې ته کم کلر ورکې دا سه کلر ولا ورکا صحیح ده هر یو ته کلر جدا شنو په دې کې تاسو سره ایکسټروډ نه بلاک شیډو نه راغلي هر یو ته څه کوي یو شیډو ورکې دا سره په دې کې به موږ سره 3D راځي څه شی راځي موږ سره 3D ها ځکه دا بلاک شیډو څومره ورکول غواړي دومره ولا بلاک شیډو ورکا نو زیاته وتا سره راځي ها اوس موږ بلاک شیډو دومره ورکړل بس دی ها دومره به څه کوم زه ورکم دا صحیح ده دلته بازار شمه او په دې بل بکلی کو کوم دي ته بلاک شیډو سکما ورکم ندی بلاک شیډو څنګه راځي دې بلاک شیډو داسې راشي دې بل بلاک شیډو څنګه راشي دې بلاک شیډو داسې راشي دې بلاک شیډو څنګه راځي دا دې موږ سره داسې بلاک شیډو دې راشي صحیح ده کنه دا بلاک شیډو موږ هر یو جدا کولې شو دی او بلنه تاسو په دې بلاک شیډو کلیک وکړئ او بریک اپارټ ته بلار شي تاسو نه چې تاسو دې ته کلر نشي ورکولې شي سو کلر نو ورکو کنه مکس په سره کم کلر کما یو بل کلر په سره گری کلر کما داسې ها F11 د زما
نالته بلاک شیډو ته موږ دا کلر ورکړی دلته بزلا شم انتخاب بواله مخه د دې کلر هلته بزلا شم سبا وکما یو دا کلر وسره سکا مکس کور سره ګوره بلاک شیډو ته مختلف 3D موږ څه کولې شو ورکولې شو زه ورته چې د ما سره لګ دلته داسې راشي صحیح ده دې ته کم کلر ورکول غواړي نو ته بلاړ شي F11 ته څه ته بلاړ شي F11 ته او په دې کې ما سره بل کلر مکس کا کلر کلر وسره مکس کول غواړي زه ورته چې دا کلر وسره سکا مکس کا وسره صحیح ده په کوم سټایل کې دی راځي زه ورته په دې سټایل کې دی راځي نو مختلف 3D موږ څه کولې شو د کلر جوړولې شو ها دا بلاک شیډ موږ سره ورکړي یو شیډ ورکړي تاسو سره دا به موږ ټول په پروجیکټ کې وای چې 3D موږ څنګه جوړول دي د لارې ورسېدي بدی